هغه کار چې جمهوریت په 20 کاله نسو کولای اسلامي امارت سمدستي وکړ. ترکمنستان او د افغانستان اسلامي امارت د ټاپي پروژې کارونه رسما پیل کړل. رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او مل پلاوی د ټاپي پروژې د پیلېدو په پار لومړی هرات او بیا ترکمنستان هیواد ته تللي. دا چې څنګه یا د پروژه پیل سول په اړه د اسلامي امارت مشرانو او ترکمنستاني چارواکو څه ویلي، بشپړ حال سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت رئیس الوزرا د ترکمنستان په سلیم چشمه ماری سیمه کې د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د یو لوړ پوړي پلاوي پر مشرۍ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیايي پروژو یعنی تیلو او غازو، انرژي او ترانسپورت د پرانستنې او کار پیلولو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان سلیم چشمه ماری سیمې ته ورسید چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او یو شمیر نورو مقاماتو له تاوده هرکلي سره مخ شو. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي په دې کتنه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند هم حضور درلود، د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو لړ پراختیايي او سیمه ییزو پروژو د تطبیق د ارزښت په اړه بحث او خبرې وسوې او هغه د افغانانو او ترکمنستان د خلکو لپاره ګټوري او ارزښتناکې وبللې. ویل کېږي چې مولا محمد حسن اخوند د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردي محمدوف او دغه هیواد ملي مشر قربان قلی بیردي محمدوف د ویډیو کنفرانس له لارې وصل او اړوند مشران به د ټاپي او نورو اقتصادي او پرمختیايي پروژو د پرانیستلو په مناسبت جوړ شوي کنفرانس ته وینا وکړي او د یادو پروژو کار به رسما پیل او پرانیستل سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان.